د جلال آباد تورخم دویم لین سړک هغه سړک چې شاوخوا یو نیمه لسیزه پخوایي کارونه پیل شوي وو خو تیره ادارې په جوړولو کې پاتې راغله. تازه اسلامي امارت د کارونو بشپړولو اعلان کړی. د ننګرهار والی بیان قاری احسان الله عثماني وایي د ننګرهار والی د پرلپسې هڅو په نتیجه کې دغه سړک د پاتې کارونو بشپړولو منځوري راغلی او ژر به کارونه پیل شي. د جلال آباد تورخم دویم لین سړک چې تقریبا 0% چارې پاتې دي د ننګرهار ولایت والی صاحب په هلو ځلو باندې د رئیس الوزرا صاحب د خانه منظوري راغلي. ان شاء الله د دې لګښت به د واحد منبع لخوا لګښت ورکول کیږي او لنډ وخت کې به تدارکات له طرفه به داوطلبۍ ته ورکول کیږي او کارونه به ان شاء الله په لنډ وخت کې شروع کیږي چې د دې سره به د ترانزیت او ترانسپورت کارونه او مشکلات ترافیکي ټول حل شي. د ننګرهار یو اوسیدونکو عبدالمتین د اسلامي امارت له مسؤلینو مننه کوي چې د دغې لویې لارې د پاتې کارونو بشپړولو اعلان کړی. وایي د پخوانیو شرکتونو په تمه کلونه دغه سړک نیمګړی پاتې وو چې خوشبختانه اوس به له داخلي بودیجې ورغول شي. په یو سړک باندې تګ راتګ کوي دلته حادثې مخامخ کیږي او ټکر هم ډیر زیات کیږي او زموږ د اسلامي امارت نه دا غوښتونکی دی چې زر تر زره دغه پروژه تکمیل کړي او دغه ساحه زر تر زره جوړ کړي. د جلال آباد تورخم لوی لارې یو تن موټر چلونکی صدیق الله وایي که دغه سړک پاتې کارونه بشپړ شي د نورو اسانتیاو ترڅنګ به ترافیکي پیښو کې د پام وړ کموالی راشي. مشکلات خو ډیر زیات دي سړک باندې موږ ته بیروبار ډیر زیات دی سړک تنګ دی او ترافیکي حادثې حد نه زیاتې کیږي. نو اوس امارت سره د امارت خپله کار کوي موږ د امارت نه دا غوښتنه کوو چې زر تر زره باید موږ ته جوړه کړي. د یادونې ده چې اسلامي امارت پر راتګ سره د هیواد ډیری هغه پروژې چې تیره ادارې په تکمیلولو کې پاتې راغلي وه بشپړې کړې.